نه تر سه عاشقان مجړوان او په خپل در کې ملنګان مجړوان. ورلد سټی اسلام آباد کې کار کوم، د ریسټورنټ کارم دی، خپل دیوارې کارم دی، پی کے ټي وی لون ټایم دی، نو ډېر ګران دی. په تیاره کې هم رڼا ته پاتې شوی، څوک چې هم در سره خواته پاتې شوی، هغه خلک چې ته شاته کولی، هغه خلک در شاته پاتې شوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد علي کاټلنګ د پرواز ټي وي له خوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو راغلی یم تخبایه سری بالول ته. زما سره په څنګ کې ناست د پښتو د وانج د دنیا بېتاج بادشاه عدنان چې په اقرب باندې مشهور دی. د یې خواله راغلی یم، د یې سره به ګپ شپ لګو، د یې سره به خبرې اترې کوو، د یې نه به کوشش کوو چې ټپې ته واورو، زه بل څه ته واورو، بل څه د خندا څه پروګرام دې وکړو. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه تاسو ته هم. زه په پي کې ریسټورنټ کې هرکلی ویم، ډېره مننه مو کوم، ډېره شکریه مولا کوم. عدنان صاحب دا راته ووایه چې تاسو دونه کاروبارونه دي، نو په دې کې تاسو هوټل طرف ته څنګه خیال شو؟ مطلب ستاسو څه ایکسپیرینس و مخکې نه که نه هسې بس ناڅاپه چې یو دغه مو چې پاسه و بس وردانګه نه، چونکې مخکې خو هوټل سایډ ته سوچ نه، خو بیا یو ټیم داسې رالو چې څه ملګرو زمونږ د سوشل میډیا طاهر لالا ریسټورنټ کولو کو نور داسې ملګرو، نو مونږ هم دا خبره هم وګڼله چې دغسې سوچ مونږ هم پکار دی او یو ریسټورنټ کولا وخل پکار دی. هغه الحمدلله کولو شو، روان دی، ښه دی، ډېر زبردست شکر دی. دا عدنان صاحب بل یو خبره دا ده چې ستا ډېر زیات فین دي په ټوله دنیا کې، ستا مینهوال دي، څونه چې پښتانه ستا مینهوال دي، ستا فین دي. خو زما یو ملګری دی، خاص کر رشته دار مې هم دی، ناصر نوم یې په سعودي کې دی وخت کې، هغه ما ته خاص فرمایش کړی چې باید ته لاړ شم، زما سلام به عدنان ته خامخا وایې، نو د هغه سلام قبول کړه. وعلیکم السلام. د ناصر به هم ډېره مننه کوم، ډېره شکریه ادا کوم، زموږ سره دومره مینه کوي، دومره محبت کوي، زما د طرف نه ورته هم ډېره مینه، ډېر احترامات. دا راته ووایه چې دا هوټل مطلب ستاسو د پوره ټیم شریک دی او که نه ستاسو ځان لري؟ د پی کې ټي وي په نوم دی، شریک خو نه دی، خو زه یې شریک ګڼم، چونکې نوم پکې د پی کې ټي وي دی او زمونږ بنیاد هم د پی کې ټي وي نه دی، نو مطلب په شریکي حساب کا، بس په شریکه حساب کا. دا راته ووایه عدنان صاحب، څه مینهوال دا ګیله کوي و چې یاره ته دې ته چې رینګ وکړې نمبر نه اوچتې، نو دا ستاسو مسؤلیت ده. او ما ولیده چې په دې لږ وخت کې تاسو چې کوم کالونه راغلل، نو یقینا چې دې کې خو نمبر اوچتول ډېر ګران کار دی، نو دې کې ته څه ویلې عبارت دي؟ مونږ یوازې یو، خلک ډېر زیات دی، ډېر زیات دی یقینا چې، نو خلک اکثر خفه هم شي په دې باندې، خو کوشش کوو چې هر سړي له ټیم ورکو، هر سړي سره ګپ شپ ولګو، کوشش مو دا دی. دا راته ووایه عدنان صاحب چې دا تاسو واینز هم جوړوئ، د هوټل ډیوټي هم کوئ، نو اوس هم دغه ستین هم چې ستا باندې سترګې پټې دا ډېر ګران کار نه دی؟ ګران کار دی جی. بل زه دومره خلکو له هم وخت ورکول لکه زه بلو ورلد سټی اسلام آباد کې کار کوم، د ریسټورنټ کارم دی، خپل دیوارې کارم دی، پی کے ټي وی لون ټایم دی، نو ډېر ګران دی، آرام پکې نه پوره کېږي. تاسو وینئ سترګې مې مړاوې دي، یقینا چې ډېر ګران کار دی. ځکه چې ما په لږ ساعت کې تاسو کم فینز راغله، کم مینهوال راغله، هوټل ته هم راځي، خو وړاندې ستاسو سره تصویر به نه بعد بیا چیز کې بیا خپل دغه کوي. بالکل جی، دا زیات خلک چې راځي ما له راځي جی. بالکل. نو عدنان صاحب نور ستاسو نن سبا سنګینګ ډېر مشهور شوی دی، یو ټپه به راته وکړه، ما په خیال خو بس سنګر جوړېدو والی، نو څه به هده ووایه؟ ټپه به ته پکې وکړم، ټپه خو نه ده، څه وایي ورته، غزل نه، څه ورته وایي یاره، د ټپو نه مخکې شروع کېږي چې روبایي ده تقریبا، چې نه تر سې عاشقان مجړوان او په خپل در کې ملنګان مجړوانو، غیر غما زله سپېړې په مخ ورکا، یو تی شمه پتنګان مجړوا، ستا د یو نظر کاتور علاج دی، ده د پاره سادګان مجړوانو، ژوند مې ټول په اوښکو تېر ګو خفه نه یم، نو بس کراشه سمر خان مجړوا. ډېره مننه عدنان صاحب، د وخت راکولو ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه، مهرباني، تھینک یو سو مچ، ستاسو د راتګ هم ډېره مننه، شکریه. قدرمنو، دا و عدنان صدیقي چې تاسو سره ګپ شپ ولګو، یقینا چې ډېر خوږ انسان دی، ډېر مینهناک انسان دی، یقینا چې تاسو هم ته خوندونه او مزې اخیستې، موږ هم ترې واخیستل. اوس په زه اجازت غواړم هر چا ته چې اباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، الله پامان.